د نن ورځې دوه ډیر مهم خبرونه چې یو یې له افغانستان څخه دی او بل یې له پاکستان څخه دی. د پاکستان څخه ډیر بد خبر لرو. راځئ چې راپور وګورو چې څه خبره ده. پاکستان کې خاوند له خپلې ښځې پښه غوڅه کړې ده. په پاکستان کې یو ظالم خاوند خپله ښځه په کټ کې تړلې او له هغه وروسته یې ترې پښه غوڅه کړې ده. د رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګړ کې څو ورځې مخکې یو ظالم خاوند خپله ښځه له دې امله په کټ کې تړلې وه چې پیسې یې نه ورکولې او وروسته یې ترې پښه غوڅه کړې ده. ځایي پولیس وایي چې یاد کس یې نیولی دی او له هغه نه نورې ګروېږنې روانې دي. د پولیسو په وینا عتیق الرحمن نیشهی دی او کله چې له خپلې ښځې نه پیسې غوښتې وي او هغې نه وي ورکړې نو خپله ښځې لومړی په کټ کې تړلې وه او وروسته یې ترې پښه غوڅه کړې وه. پاکستاني رسنۍ وایي چې دا پیښه څو ورځې مخکې د مظفرګړ په سنانو سیمه کې راپیښه شوې ده. د عتیق الرحمن په نوم دغه کس چې نیشهی و له خپلې ښځې څخه یې پیسې غوښتې وې خو هغې د پیسو له ورکولو څخه انکار کړی و چې بیا هغه خپله ښځه په کټ کې تړلې وه او پښه یې ترې غوڅه کړې وه چې وروسته د ښځې په چیغو د هغې پلار رارسېدلی او خپله لور یې له مرګ څخه ژغورلې ده. بل خبر د افغانستان څخه لرو چې دا ډیر ښه خبر دی. راپور راسره تر پایه پورې وګورئ چې په دې خبر هم پوه شئ. د نوي کال په لومړۍ ورځ 392,000 ماشومان په افغانستان کې زیږېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 2020 کال افغانستان او ټولې نړۍ ته داخل شو. ګرانو لیدونکو تاسو به هم د نوي کال په اړه زیات راپورونه اوریدلی وي. دغه راپور ډیر خوندور او د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری دی چې افغانستان کې تقریبا 3292 نوي ماشومان پیدا شوي دي. 2019 کال پای ته رسېدلی دی او نن د 2020 کال لومړۍ ورځ هم پای ته رسېدونکې ده. خو د نوي کال په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې 390,000 ماشومان زیږېدلي دي. همداراز په افغانستان کې هم ترې د 3,000 زیات ماشومان نن د نوي کال په لومړۍ ورځ زیږېدلي دي. د یونیسف د معلوماتو تر مخه نن د نوي کال په لومړۍ ورځ په افغانستان کې 3,380 ماشومانو په افغانستان کې سترګې غړولې دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه دوه خبرونه مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که چیرې مو خوښ شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ. مننه.